سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. د روژه ماتي مهال دی، روژه ماتي ته یو څه وخت پاتې دی او روم کې یو لوی جومات ته راغلو. دا د مسلمانانو لوی جومات دی، د عربانو په پیسو جوړ شوی دی او د نور مسلمانان هم ورته راځي بېلابېل. موږ هم راغلو چې روژه ماتی پکې وکړو، لمنځونه به وکړو بیا، او غواړم چې په خپله د امام پیدا کړم او دی دقیق معلومات راکړي. دومره خبر یم چې د روم په یو ځای کې دی د پایتخت، او اخواته یې په څنګ کې واتیکان دی. واتیکان خو بیا نو پوهېږې د کاتولیک مذهبو مرکز دی اصلا، نو داسې څنګ په څنګ دی او ویل کېږي چې په جوړولو کې هم داسې مشکلات و، ځکه دغه مذهبي مسایلو چې د واتیکان په څنګ کې څنګه داسې جومات جوړیږي. خو په هر صورت جوړ شوی دی، اوس خلک ورته رادرومي، موږ به هم ورشو او نور حال بیا وروسته در کومه. کوشش کوم چې افغان پیدا کړم. افغانان خو طبیعي دی دلته له ما نه ډېر بلد دي، او په خپله د ملا امام هم پیدا کړم، بیا به معلومات نور هم در سره شریکوم. نو تاسې راځئ چې دا جومات کې دلته یوه لوحه لیکلې ده او په دې کې لیکلي دي چې د محرم په 23مه 1414 هجري قمري، یعنې 21 د جون 1995. او غواړم چې لږ نور معلومات هم، ما مخکې د افغان خبره درته وکړه، نو ادریس جمالي دلته د افغانانو د ټولنې له مشرانو دی، مرستیال دی. جمالي صاحب ته راته ووایه د جومات په باره کې راته ووایه دغه هېوادونو نومونه دلته دي، څه معنا؟ یو خدای دی چې دا په 1995 کې څرخ شوی دی. د واتیکان مرکزي یا معاشره د هغې سره په نږدې باندې تړاو لري. دې خلکو سره یې خامخا مشکلات به یې لرل، یو لغه به یې لرل په دې وخت باندې، چې ځکه چې دا هر چا دپاره دلته د ځای ورکولو اجازت هم نه، خو د ډېرو کومکونو همکاریو نه وروسته دغه جومات جوړ شو یا به دغې برابر شو. خو خبره دا ده چې دې کې تقریبا 30 ممالکو برخه یا ونډه اخیستې ده د دې په جوړولو کې، چې هغې کې بنګلادیش هم شته، پاکستان هم شته، سریلانکا هم شته، یمن هم شته، اندونیزیا هم شته، سعودي هم شته، تونس دی، عراق دی، متحده عرب امارات دي. په دې کې 30 مورتانیه هم ده، په 30 تقریبا 30 هیوادونه دي کې دې کې ونډه اخیستې ده. دلته چې دی اکثره امامان د اختر په ورځ تقریبا د لوی اختري که د ورکوټي اختري 4 جمع کېږي، په دې کې 4 امامان جمع ورکوي. نو په دې خاطر نن ماښام، نن روژه ماتی چې دی، نن ماښام به مې امکان لري چې زمونږ مصر امامي چې د ماښام دغه به کوي، لمونځ به موږ ته راکوي. نو دې جوړېدلو تقریبا ډېر کلونه اخیستي. د هغې نه وروسته بیا دغه د روم په ښار کې چې اوس ټول خلک راځي، نو د روم جامع جومات په نوم باندې دغه جومات یادېږي. د اختر لمانځه معلومیږي چې یوازینی دومره لوی جومات دی په ایټالیا په ایټالیا کې، په غونډه ایټالیا کې دا لومړی لوی جومات دی چې د ایټالیا په روم سرښار کې دی. خو داسې معلومیږي چې مسلمانان ډېر دي، فکر کوم د اختر په ورځو کې، د اختر په لمانځه کې به ځایېږي نه دلته خلک؟ نه، د اختر په ورځو کې تقریبا دلته 4 جمع کېږي، یعنې د سهار 9 بجې، 8 بجې، 9 بجې او 10 بجې دلته 4 جمع کېږي. یعنې هغه مسلسل کلونه تقریبا موږ دلته خو ډېر وخت تېر شوی دی، نو هغه د کلونو په مناسبت باندې، یعنې هغه موږ هر کال دلته راځو، خپل عبادات هم چې دي هغه موږ. او معلومیږي چې د نورو ښارونو به هم خلک ورته راځي، د نورو ښارونو نه هم راځي، د نورو مملکتونو چې دلته باشندګان دي، لکه د سریلانکا والا شو، پاکستاني شو، بنګلادیش شو، مورتانیه شو، افریقایي هیوادونو مسلمانان دلته زیات دي، موږ سره دلته اوسېږي، او دغه ټول راځي دلته د اختر لمونځ او د روژې او دا ټول مناسک چې دي هغه دلته دغه کوي، خبره کوي. مننه جمالي صاحب. لږ وروسته بیا هم زحمت در کوم، ځکه چې هغه ملا چې دی، ملا امام، هغه کیدای شي په پښتو پوه نه شي، بیا به مرسته کوي په ترجمه کې. ولې نه، ولې نه، اوس به ځو موږ سره چا خبره همکار اوسېږي، موږ به برخېږو، هغې نه وروسته به د امام سره خبرې کوو. مننه، راځئ.